أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آية نمبر 130. ولقد نصركم الله ببدر. مخي الله تعالى وفرمائل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فآية نمبر 130 لدي آيتنا تقريبا 3 آياتنا مخي الله تعالى فرمائل وكتاس صبر وکړئ او تقوا وکړئ نو د دغو کافرانو تدبیرونه دا به تاسو ته کوم تاوان ونه رسوي. اوس الله تعالی دغه یو ښکاره مثال بیانوي چې دا د وګوره د بدر په غزا کې صحابه کرامو صبر وکړو او تقوا یې وکړه، سره له دې چې کافران پې زیاتم ول، زورورم ول، په آلاتو وسلو په اسبابو ښه سنبالم ول، خو فتح نصرت دا د صحابه کرامو شو. نو معلومه د نصرت دی الله تعالی مدد دی الله تعالی دا په صبر او په تقوا کې ده. ولقد نصرکم الله او یقینا نصرت کو الله تعالی مدد کو الله تعالی ستاسو ببدر په مقام دی بدر وانتم او حال دا تاسو سوی اذله تاسو کمزوري وي. اذله دا جمع دی ذلیل ده. ذلیل دا خوار توای سپک توای خو دلته دا معنا ما اخلي. دلته دا ازله جمع د ذلیل په معنا د سپک او د خوار سره مکوي، ځکه په دې معنا بیا یو اعتراض کیږي چې مؤمنان خو ذلیلان نه یي، کانو مؤمنان سپک نه یي. الله تعالی فرمایي الا لله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. فای خبردار عزت دا الله لره ده، رسول الله لره ده، مؤمنانو لره ده، خو منافقان په دې خبرو نه پوهیږي چې عزت الله او رسول الله او مؤمنانو لره ده. نو مؤمنان عزت والای، شرف والای، عزتمن دي. نو دلته به دا ذله په معنا د ذلیل سره نه اخلي چې تاسو ذلیل وي، ځکه مؤمنان چرتم ذلیل نه. بیا صحابه کرام اچرته ذلیل د بدر غزا کې خټول صحابه ول. نو د دې ذله جمع د ذلیل په معنا د کمزوري کوي. او حال دا ولقد نصرکم الله او یقینا نصرت کو مدد کو الله تعالی ستاسو ببدرن په مقام د بدر کې. او حال دا تاسو سوی اذله کمزوري وي په اعتبار د آلاتو د اسبابو. په بدر کې صحابه ډیر کمزوري ول. صحابه 314 کسان ول، مشرکین 1000 کسان ول. د مشرکینو سره 100 دانې اسونه ول، له صحابه کرامو سره 2 اسونه ول، یو د مقداد ابن الاسود او یو د زبیر ابن عوام. له صحابه سره ټول 80 دانې وخان ول، او له مشرکینو سره په سلګونه وخان ول. هغه به د ورځې 10 وخان ذبح کول خپل خوراک لپاره مشرکینو. او د صحابه کرامو ټولو 314 کسانو 80 دانې وخان ول. ډېر کمزوري ول د آلاتو د اسبابو په حساب. بعضې صحابه سره بیخي وسلې نه وې، توره زغره هېڅ هم ورسره نه ول. بل صحابي ته ویلي و چې زه به تا له خوا سره روان یم، که تا کافر مړ کړو یو غټ توره به بیا زه راواخلم. بیا به همداسې و د هغو بغل کې به روان و چې هغه به کافر مړ کړو، ده به یې توره راواخیست، بیا به د جنګ شروع کړو. داسې کمزوري ول. خو الله یې نصرت وکړو. ولې؟ دوی صبر وکړو، دوی تقوا وکړه. فاتقوا الله، نو امدسل الله تعالی نه تقوا کوي، لعلکم ترسو تاسو تشکرون.
دی الله تعالی شکر گزار سي، دی الله تعالی شاکر بندگان سي. نو له بدر نه غیر په نورو میدانونو کې هم همداسې صبر کوئ، تقوا کوئ، دی الله تعالی نصرت به راځي. دی الله تعالی نصرت په آلاتو په اسبابو کې نه ده، دی الله تعالی نصرت په صبر او په تقوا کې ده. چې په تقوا کوي، پرهیزګاري کوي او صبر کوي په تکلیفونو، په لوږو، په تندو، بس دی الله تعالی نصرت راځي. اذ تقول للمؤمنین، په دې آیت کې علماو دوه خبرې کړي. اذ تقول للمؤمنین، بعضې وایي دا د بدر په غزا کې نازل شوی ده. د بدر په موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وویل، صحابه خو هلته کم ول، 314 کسان ول، مشرکین ډېر ول. نو الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړه چې ته مؤمنانو ته ووایه تاسو ته دا کافي نه ده چې الله تعالی تاسو ته 1000 ملایکه راولېږي د تاسو د مدد او د نصرت لپاره. یاد کا هغه وخت چې تا مؤمنانو ته داسې ویل. بعضې وایي دا د بدر په غزا کې نازل شوی دا آیت، بعضې وایي نه دا د احد په غزا کې نازل شوی ده. د احد په غزوه کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وویل چې آیا تاسو ته دا کفایت نه کوي چې تاسو الله تعالی مدد و نصرت وکړي په 1000 ملایکو. اذ تقولو، یاد کا هغه وخت چې تا ویل یا رسول الله للمؤمنین، مؤمنانو ته، تا مؤمنانو ته ویل الن یکفیکم، آیا کافی نه ده تاسو لره؟ یاد کن وقتی را که می گفتید شما به مؤمنا الن یکفیکم، آیا شما را کفایت نمی کند؟ یاد که هغه وقت تا مؤمنانو ته ویل آیا کفایت نکوي تاسو ته اندا خبرو یمدکم ربکم، سی تاسی مدد نصرت وکي پروردگار دی تاسو بثلاثه آلاف په دې 3000 من الملائکه دی ملائکو. ان یمدکم، امد یمد امداد، باب دی افعال ده، مدد کول، نصرت کول. آیا تاسو ته کافی نه ده داسې الله تعالی تاسې مدد وکي بثلاثه آلاف په 3000 من الملائکه دی ملائکو منزلین، داسې ملائکه چې هغه به د الله تعالی له طرف نه نازل شدګانې وي. منزلین دا جمع دی منزلون ده، صيغه د اسم مفعول ده. انزل ينزل انزال، باب د افعال ده. فاعل یې منزل راځي نازلون کوي، مفعول یې منزل راځي نازل کرده شده، نازل کړی شوی. په داسې حال کې دا ملائکې چې وي منزلین، دا به نازل شدګانې وي د الله له طرف نه، دا به نازلېدونکې وي د الله له طرف نه. الله به راکوزوي، الله به نازلوي. منزلین د الله تعالی له طرف نه نازل شدګانې. بلا الله تعالی خپله وایي بلکې ولې نه، بلکل تاسې ته دا نصرت په 3000 ملایکو دا بلکل کافي دی، دا بلکل کفایت کوونکی دی. خدا خو پرېږده، الله وایي که تاسې صبر وکئ د جنگ په موقع باندې او د جنگ د جګړې په میدان کې تقوا وکئ، پرهیزګاري وکئ، غدر خیانت دوکه ونه کئ، اطاعت تابعداري وکئ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله تعالی 3000 نه په 5000 باندې به تاسې مدد وکړي. بلا بلکې ولې نه، دا 3000 ملایکه دا بلکل تاسې ته کافي دي. 3000 ملائکه نه، یو ملائکه هم کفایت کوي د کافرانو د تباهي لپاره. دا ملائکه داسې مخلوق نه دی د الله تعالی د انسان په شان، هغه ډېر الله تعالی لوی قدرت او طاقت ورکړی ده. دا به وروسته راسي په احادیثو کې به انشاءالله بیا ووایو. دلته د لوط علیه السلام قوم د صدوم خاریه، هغې ته چې کله الله تعالی امر وکړو جبرائیل ته چې ورسه دا ټوله خاریه په دې بل مخ راواړوه، یې کلګي شهر بروی دیگه چپا کن. جبریل علیہ السلام ورغی، هغه د خپل وزر په یو شاپر کې د وزر په یو طرف کې دا ټوله خاریه داسې پورته کړه اسمان ته. وایي دومره یې اوچته کړه چې دا د اول اسمان ملایکه و د دوی د چرګانو اذانونه واورېدل، له هغې جنې بیا بېرته داسې الټه راخطا کړه، څټ په مخ یې په ځمکه باندې راواچول. بسته خاریه په وزر کې پورته کول. ملایکو کې ډېر توان او قدرت ده. یو ملائکم د ټولو کافرانو لپاره کافی ده، خو دلته دا عدد د دې لپاره د مؤمنانو تسلی پی اوسي. وروسته به الله تعالی وفرمایي بلا بلکې ولې نه، دا 3000 ملائکه دا بلکل تاسې ته کفایت کوي. ان تصبروا، که تاسې صبر وکئ، وتتقوا او تقوا وکئ. نصرت بیا په هغو 2 خبرو کې ده د الله نصرت، په صبر او په تقوا.
دا یې مخکې ویلي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا که تاسې صبر وکړئ، تاسې تقوا وکړئ، تاسې ته به ضرر ونه رسوي دا د کافرانو تدبیرونه شیئا کوم شی. خو صبر کوئ، استقامت کوئ. دا صبر دا مطلب نه ګورئ 1 کال 2 کاله 3 کاله 10 کاله، دا صبر نه، تر څو چې ژوندی ته به صبر کوئ، کلونو کلونو باندې به صبر کوئ. نوح علیه السلام قوم ته څو کاله دعوت و تبلیغ وکړو؟ 900 کاله. په دې 900 کاله کې د عذاب دعا ونه کړه. 900 کاله وروسته الله تعالی ته وویل چې یا الله بس همدغه خلک دي چې دا ایمان یې راوړی، نور ایمان نه راوړي. نور الله تعالی ورته ویل بس ته بیړۍ جوړه کړه، قوم به تباه کړو. 900 کاله وروسته دا بعضې خلک اوس دا څو کاله امریکایانو سره چې ډېر وتلي 11 کاله بیا وتلي. نصرت چېرته ده؟ مدد چېرته ده؟ نصرت چېرته؟ دا مه وایاست، دا بې صبري ده، دا خبرې به نه کوې. ته به صبر کوې، ته به استقامت کوې. څومره که بندیخانې وې، که زخمونه وو، که لوږې وې، که تندې وې، صبر به کوې د انبیاو په شان، د نیکانو په شان. بلا بلکې ولې نه ان تصبروا که تاسې صبر وکئ وتتقوا او پرهیزګاري وکړئ ویأتوکم ښه. مخکې موږ تاسې ویلي وو هغه مشرکین چې د احد جګړې ته راغلو دا د بدر د انتقام په نیت باندې راغلي ول. د بدر غزا کې خو مشرکینو ته لوی شکست و تاوان ورسېدل، او یا کسان مړه سول او یا کسان قیدیان شول، بندیان شول. او دا دوی د قافلې د خلاصون په خاطر راغلي ول، د خپلې قافلې. قافله چې کله بیرته مکې ته لاړه دوی فیصله وکړه چې دا ټولې پیسې به موږ په جګړه کې مصرفوو او له دې مسلمانانو نه به سم بدل او انتقام اخلو د بدر د جګړې. دوی اصلا د بدر د جګړې د انتقام په نیت راغلي. ویأتوکم بلکې که تاسې صبر وکئ، تقوا وکئ، ویأتوکم او راشه تاسو ته دا کافران من فورهم له دې خپل جوش نه، هادا دا موجوده، هادا دغه جوش د دی چې دا دوی د بدر د انتقام په نیت راغلی دي، د بدر د غچ اخیستلو په نیت راغلی دي. فور دا اصلا جوش ته وایي، فار یفورو فورانا دا جوش ته وایي. او کراسې دوی تاسو ته من فورهم دا د خپل جوش، هادا دا موجود. یمددکم مدد به وکړي تاسو لره رب ستاسو ب5000 په 50,000 من الملائکت د ملائکو مسومین چې هغه به علامه دار کوونکي وي. مسومین دا جمع ده د مسومون، صيغه د اسم فاعل ده، باب تفعیل ده. سوم یسوم تسویم، لکه کرم یکرم تکریم، مکرم مسوم. تسویم په یو شی باندې علامه ایښودل، مسوم علامه ایښودونکی، علامه گذاشتنی. تسویم علامه جور کردن، مسوم علامه جور کردنی. دا ملائکیم چې د بدر او د احد غزوې ته راغلي وې د خپل ځان باندې علامې جوړې کړې وې. د دې لنګوټې ولې پینې تورې زیړ رنګ لنګوټې وې او هغو ته شملې ورکړې وې. دا شملې 2 دانې د اوږو شاته به خوسې وې، په دغو باندې به دوی پېژندل کېدلې. لکه د احد په غزوه کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي د اول صحابي چې شهید سو، کوم چې د مسلمانانو جنډه ورسره وه، د هغو په ځای بله ملایکه راغله جنډه یې واخیستله، د هغو په صورت او په شکل. نبی علیه الصلاة والسلام ویلی ما ورته ویل چې ای مصعب وړاندې شه. وایي هغه راته ویل چې زه مصعب نه یم، وایي زه پوه شوم چې دا ملایک ده. طلحه ابن عبیدالله وایي ما چې به غشی وویشتل، یو سپینو جامو کس و، ادې ما غشی به بیرته ما ته له هغه جینه راورسول. وایي زه پوه شوم چې دا کومه ملایکه ده. نو داسې خپل ځان ته علامې جوړې کړې وې. یمددکم مدد به وکړي تاسو لره رب ستاسو په 50,000 من الملائکه د ملایکو مسومین چې دوی به علامه جوړونکي په خپل ځان، دوی به نشانې جوړې کړي په خپل ځان، نښانې به یې جوړې کړې وي. وما جعله الله، اوس الله تعالی د دې حکمت وایي چې دا ملائکه او دا نصرت، دا آلات و اسباب، دا اصلی نصرت نه ده، اصلی نصرت له الله سره ده. دا صرف د دې لپاره ده چې د مؤمنانو زړه ته کیسي، اطمینان راسي. نور واقعا نصرت هغه له الله سره ده. وما جعله الله، او نه ده ګرځولی الله تعالی دغه ملائکه الا بشرا لکم،
مگر دای ګرځولې د یو خوش خبری لکم لپاره د تاسو ولتطمئن قلوبکم او لپاره د دې مطمئن سي په دې سره قلوبکم زړونه د تاسو به په دې نصرت په دې مدد سره ومن نصر او نه دا نصرت دا مدد حقیقی الا من عند الله مگر دا صرف له جانب دی الله تعالی نه ده حقیقی نصرت هغه دی الله نصرت ده دا ظاهری آلات او اسباب و مجاهدین ډیرو نزول دی ملائکه دا ظاهری نصرت ده په دې سره اصلي مؤمنان نظر ته کې یو خوش خبری غونډي وي واقعا نصرت حقیقی نصرت هغه الله سره ده ومن نصر او نه دا نصرت حقیقی الا من عند الله مگر دی الله له جانب نه ده العزیز هغه الله سے هغه غالب دی الحکیم صاحب دی حکمت دی ترام دی پوری بس د دې آیاتونو موږ تاسو ته درس او عبرت داسو چې دی الله نصرت دا په تقوا او په صبر سره راځي که سړی تقوا او صبر وکي نور دی کافرانو د جوش او د جذبه غم نه کوي هغه که څومره په جوش سره راسم الله تعالی به خپل بندگانو نصرت کوي نور باید سړی دی غول آلات او اسباب له جذبو له دین په ویره کې نسی دلته باید خپل سړی تقوا وکي پرهیزګاری وکي او صبر وکي استقامت وکي تلوار دې نه کوي چې دا ولې نه کیږي دا څه چل کیږي دا به څنګه کیږي نه صبر وکوي دا به ان شاء الله دې مزید تفصیل په نور سورتونو کې مرادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله تعالی قرآن کریم تفسیر و ترجمه خپل حضور قبول و منظور کړي امين یا رب العالمین څه زیادت نقصان شو یا الله ته مختمافي وکړي امين یا الله تا دې دین خدمت هم نصیب کړي امين د مصیبتونو له تکالیفونو خپل حفظ و امان کې وساتي امين یا الله څوک چې تا دې دین خدمت کوي ته په مال په اولاد په عمر کې خیر او برکت ورکړي امين یا رب یا الله د مجاهدینو حافظ ناصر مددگار امين یا رب العالمین یا الله چیرته چې مجاهدین دي تا په لار کې قرباني ورکوي یا الله ته حافظ ناصر مددگار امين یا الله امریکایان کافران انګریزان هندوان څوک چې تا د دین دشمنان دي کې نیست تباہ برباد کړي امين یا رب العالمین مؤمنان دي له شر او فساد نه په حفظ امان کې وساتي امين یا رب العالمین ظاهری باطنی صحت او عافیت نصیب کړي امين ومالونو په اولادونو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي امين یا رب العالمین یا الله تعالی دین خادمان جوړ خدمتونو خپل قبول منظور امين یا رب وصلی الله تعالی برکت